منګیتا او لارینا. یو وخت له وختونو د اوبو په غاړه لوزون ښار کې یو کب نیونکی له خپلو دوو لورانو منګیتا او لارینا سره اوسېده. منګیتا مشره لور وه. هغه ډیره مهربانه او مینه‌ناکه نجلۍ وه. کشرۍ لور لارینا بیا هیڅ خور ته نه ورته. هغې له خلکو سره تل بد چلند کاوه. شاپرک به یې نیول او د ساتیرۍ لپاره به یې په ډبو کې بندول او ډیری وخت به له خپلې خور سره په بېادبۍ غږېدله. منګیتا به د کور ټول کارونه کول. ډوډۍ به یې په وخت پخوله او کله به یې چې پلار وږی او ستومانه له خپل ورځني کار څخه راغی نو ډوډۍ به یې تیاره او د خوب کټ به یې چمتو و. لارینا به هیڅکله له خپلې خور سره مرسته نه کوله او نه هم د پلار په کیسه کې وه. ټول وخت به یې د ډنډ په غاړه د خپلو ویښتو په ږمنځولو او په اوبو کې خپل انځور ته په کتلو تېراوه. آیا د ښار تر ټولو ښایسته نجلۍ نه یم؟ زه هم د چا سره ټوکې کوم. زما څخه ښکلی هېڅوک په دې هېواد کې نشته او دا کوچنی خوارکی ښار خو لا پرېږده. یوه ورځ کب نیونکی سخت ناروغه او مړ شو. منګیتا ډیره غمجنه وه او ټوله ورځ یې وژړل. خو بیا یې پام شو چې اوس د کورنۍ مسؤلیت د هغې په اوږو دی. هغه کراره شوه او لاړه چې لارینا ته د خپلې پریکړې په هکله ووایي. لارینا د تل په څېر د ډنډ په غاړه ناسته وه او د خپل ځان په هکله په فکر کې وه. خورې زه راغلی یم چې د یوې مهمې موضوع په هکله در سره وغږېږم. اوه زه لاړه شه. ته نه ګورو چې زه بوخته یم؟ اخه ډېر وخت یې نه نیسم. اوف بیا څه خبره ده؟ ښه له دې چې پلار نور له موږ سره نشته موږ نور څوک د ګټې نه لرو نو ما پرېکړه کړې چې هره ورځ به بازار کې کبان پلورم. زه نه پوهېږم چې دا به مو بس شي که نه خو خپله پوره هڅه به وکړم. سمه ده هر څه چې کوي ویې که ما یوازې پرېږده. ته نه باید له ما سره داسې چلند وکړې خورې. زه تا سره مینه لرم پوهېږې که نه؟ او زه د مینې ته اړتیا نه لرم خورې. زه په غلطه کورنۍ کې پیدا شوې یم خو په دې پوه شه چې دا هر څه به بدل شي. زما په بخت کې لیکلي چې زه به ملکه کېږم او دا بدبخته ښار او تاسو ټول به تر شا پرېږدم. زما ښایسته شهزاده به راشي او ما به له دې ځای ویسي پوه شوې؟ منګیتا اسویلی وکیښ. اوه زه تا ته پرته له خوشحالیه د بل څه هیله نه لرم. ورځې تېرېدلې او منګیتا سخت زیار ایستلو تر څو د ځان او خور لپاره د اړتیا وړ څه وګټي. یو ورځ کله چې هغه کور ته له څو سکو سره راستنه شوه نو ډېره اندېښمنه وه. لارینا بښنه غواړم خو هغومره چې زه ګټم د دواړو لپاره بسنه نه کوي خورې. زه له سبا به د کبانو په خرڅولو کې مرسته وکړي. څه دې وویل؟ زه غواړم چې له ما سره یو ځای کبانو پلوري تر څو دومره پیسې وګټو چې د دواړو لپاره بسنه وکړي. هیله کوم. ښایي ته لیونۍ شوې. زه راتلونکې ملکه یم. ته غواړې چې زه یوه کب پلورونکې شم؟ هیڅ امکان نه لري. خو خورې بس ته نور. زه د ډنډ خواته ځم. منګیتا ډیره خواشینې وه. هغه په ځمکه کېناسته او په ژړا یې پیل وکړ. لارینا له کور څخه ووته او یوه بوډۍ ښځه یې ولیده چې بهر ولاړه ده. څه غواړې بوډۍ ښځې؟ او لور جانې زه له ډېره لرې راغلی یم وږي او تږي یم. ته به دومره مهرباني وکړې چې یوه ټوټه ډوډۍ او لږ اوبه د خوراک او څښاک لپاره راکړې لورې. آیا کومه خدمتکاره درته ښکارم؟ زما له مخې لرې شه. لارینا بوډۍ ښځه له خپلې لارې ټیله کړه او لاړه. او خدایه. د بوډۍ ښځې د ژړا په اورېدو سره منګیتا ژر له کور څخه راووته. هغې چې بوډۍ په ځمکه لوېدلې ولیده وارخطا شوه. اوه زه ډېره بښنه غواړم.
منګیتا له بوډۍ سره په ولاړېدو مرسته وکړه او کور ته یې دننه راوسته. بوډۍ ښځې هغې ته وویل چې څنګه لارینا هغه ټیله کړه. منګیتا ډېره حیرانه شوه. زه ډېره زیاته بخښنه غواړم انۍ. زما خور ځینې وختونه لږ څه غوسه کیږي. هیڅ خبره نه ده. ته مهربانه نجلۍ ښکارې. که مهرباني وکړي او ماته لږ ډوډۍ د خوراک او لږ اوبه د څښاک لپاره راکړي نو زه به لاړه شم. دا به دې مهرباني وي لورې. منګیتا سر د هو په معنا وخوځاوه او هغې ته یې خپلې یوازینۍ ډوډۍ ورکړه او همدارنګه یې د اوبو یوه پیاله هم ورکړه. بوډۍ په خوشحالۍ ډوډۍ وخوړه او اوبه یې وڅښې. ډېره زیاته مننه لورې. ته ډېره مهربانه یې. د دې له ویلو وروسته بوډۍ لاړه. منګیتا په وږې ګېډه ویده شوه. څو ورځې وروسته منګیتا ناروغه او بستر شوه. لارینا د تل په څېر د هغې په کیسه کې نه وه. خورې هیله کوم بازار ته لاړه شه او کبان وپلوره. موږ د ژوندي پاتې کېدو لپاره څه نه لرو. د وروستي ځل لپاره درته وایم زه هیڅ ځای ته هم نه ځم. د دې له ویلو سره لارینا له کور څخه ووتله او بوډۍ ښځه بیا په مخه ورغله. ته بیا راغلې؟ اوس څه غواړې؟ ما واورېدل چې منګیتا ناروغه ده. ما هغې ته دغه دانې راوړي. دا به ورسره مرسته وکړي چې بیرته روغه شي لورې. هیله کوم ما پرېږده چې دننه لاړه شم تر څو هر ساعت وروسته دا دانې ورکم او پام پرې وکم. لارینا خپل غاښونه وچیچل ځکه چې نه یې غوښتل چې منګیتا روغه شي، خو ظاهراً مسکی شوه. اړتیا نشته چې ځان په تکلیف کې. هغه زما خور ده. ته دا دانې ماته راکه، زه به په هغې ښه پام وکم. آیا ډاډه یې؟ بلکل، ولې نه؟ سمه ده لورې، واخله. لارینا د دانو غوټه له بوډۍ څخه واخیسته. د منګیتا تبه نوره هم زیاته شوه او ټوله شپه ویده نه شوه. هغه په خپل کټ کې په یو او بل اړخ اوښته. سترګو یې په زیړېدو پیل وکړ. لارینا د خوښۍ احساس کولو چې خپله خور یې په رنځ کې لیدله. هغې د دانو په هکله هیڅ ورته ونه ویل او غوټه یې د کټ لاندې پټه کړې وه. په بل سهار چې کله هغه راویښه شوه نو منګیتا یې ولیده چې ډېرې خولې یې کړي. هغه مسکی شوه او نوره له کور څخه په وتو وه چې بوډۍ را دننه شوه. تا څنګه جرأت وکړ چې پرته له اجازې زموږ کور ته راشي؟ بوډۍ مسکی شوه او ګوتې یې سره وپړقولې او یو په یوه ښکلي ځوان بدله شوه. څه؟ آیا ته کومه پری یې؟ زه پری نه یم، زه یو شهزاده یم، د والیډوم د کورنۍ شهزاده سټیون. زه جادویي قوتونه لرم او د ځمکې پر سر تر ټولو مهربانې ښځې پسې ګرځېدم تر څو واده ورسره وکړم. او باید ووایم چې ما هغه نجلۍ موندلې ده، البته که هغه وغواړي چې له ما سره واده وکړي. ولې نه شهزاده، تاسو نه پوهیږئ چې ما د دې ورځې لپاره څومره انتظار کړی. هیله کوم راځئ چې له دې ځایه لرې لاړ شو او د تل لپاره په خوشحالۍ ژوند وکړو. وایم چوپ شه شیطانې، زه ستا په هکله نه غږېدم. شهزاده سټیون د منګیتا په لور مخ واړوه او خپلې سترګې یې پټې کړې. طلایي رڼا یې له ځان راتاو شوه. منګیتا چې په پټو سترګو په کټ پرته وه هم طلایي رڼا ولیده. لارینا د هر څه ته په حیرانتیا سره کتل. له لږ ځنډ وروسته منګیتا سترګې خلاصې کړې، ودرېده او ورکه روغه شوه. شهزاده سټیون سترګې پرانیستې او طلایي رڼا ورکه شوه. منګیتا چوپه ولاړه وه ځکه نه پوهېدله چې څه روان دي. شهزاده سټیون مسکی شو او هر څه یې هغې ته وویل.
زما ټوله شپه پر تا پام و. ستا خور نه یوازې دا چې دانې در نه کړې بلکې ستا د لا ناروغېدو لپاره یې دعا کوله. منګیتا د دې هر څه په اورېدو خواشینې شوه. هغې د خپلې خور په خوا مخ واړوه. خورې ولې زما نه دومره کرکه لري؟ او هیله کوم زه د دې ډرامو لپاره وخت نه لرم. زه له خپل شهزاده سره لاړه شه له دې ځایه. زما هیڅکله ته نه خوښېدي او نه به مې هیڅکله خوښه شي خورې. د منګیتا له سترګو څخه اوښکې راغلې، خو شهزاده رامخکې شو چې ډاډ ورکړي. د هغې لپاره مه خفه کېږه. هغه ستا د مینې او مهربانۍ وړ نه ده ګرانې منګیتا. راځه له دې ځایه لرې زما هېواد ته لاړ شو. زه غواړم چې ته زما میرمن شې که ته ما د خاوند په توګه ومنې. خو هغه زما خور ده. ښه، ځینې خلک هیڅکله نه بدلیږي. ښه به وي چې په دې پوهه شې. آیا خبرې مو ختمې شوې؟ زه مو نوره ستړې کړم. منګیتا د شهزاده سټیون په لور وکتل او سر یې وخوځاوه. شهزاده سټیون ګوتې وپړقولې او هغوی دواړه له هغه ځایه ورک شول. شهزاده سټیون او منګیتا واده سره وکړ او دواړو له هغې وروسته تل په خوشحالۍ ژوند وکړ. لارینا د نورو په وړاندې همداسې ظالمه پاتې شوه او هیڅ بدلون یې ونه کړ. منګیتا پرته له دې چې لارینا وپوهیږي هغې ته به یې د خوراک رسولو هڅه کوله. شهزاده سټیون به هر وخت د منګیتا په دې هیله چې خور یې بدلون وکړي خندل. ښه، ځینې خلک هیڅکله نه بدلیږي. زما خور به یو ورځ بدله شي، زه پوهیږم. زه د هغې په هکله نه غږېږم. زه ستا او د هغې لپاره ستا د هیلو په هکله غږېږم.